السلام علیکم دوستانو، ښه راغلاست. زه یم جاوید خان او تاسو جاوید خان آفیشل چینل ګورئ. دوستانو، زه راځم داسې خپل د موبایل ګیلري ته او ګیلري کې وګورئ. دلته زما سره یو عکس دی او د دې عکس د پاسه وګورئ دوستانو، لیکل دي یا متن دی. دوستانو، که چیرې تاسو سره دغسې تصویران وي او په دې تصویرانو باندې لیکل وي، دغه لیکل که په هره ژبه کې وي او تاسو وغواړئ چې د دې نه دا لیکل را کاپي کړئ، هغه هم ډېر په اسانه طریقې سره بغیر له دې نه دوستانو چې تاسو هغه لیکل ټایپ کړئ یا وخت ورباندې ضایع کړئ. آیا دوستانو داسې یو طریقه شته دی چې تاسو د هر یو سکرین شاټ نه یا د تصویر نه لیکل ډېر په اسانه سره را کاپي کړئ؟ دوستانو، په دې ویډیو کې زه تاسو سره طریقه شریکوم چې تاسو د لیکل څنګه کولی شئ را کاپي کړئ. خو مخکې له دې نه دوستانو، که چیرې تاسو زموږ چینل ته نوي یاستئ، مهرباني وکړئ دوستانو چینل ځان سره سبسکرایب کړئ، ورسره خوا کې د بیل یا ګنټې نشان کېکاږئ او هلته بیا آل انتخاب کړئ تر څو تاسو زموږ له ټولو نوو ویډیوګانو نه خبر شئ. او همدارنګې دوستانو د ویډیو لپاره یو لایک هم ضروري دی. ویډیو ځان سره لایک کړئ او که ویډیو نه معلومات ترلاسه کړه، څه ناسم ترېنه زده کړه، ویډیو د خپل ملګرو سره شریکه کړئ. نو راځو دوستانو ویډیو پیل کوو. داسې طریقه به تاسو وکړئ، اول به خپل د موبایل ډیټا یا وای فای را خلاصه کړئ. نو زه دوستانو د موبایل ډیټا نه کار اخلم، زما سره ډیټا تیار خلاصه ده. دې نه وروسته به دوستانو تاسو هر یو سره په موبایل کې خامخا ګوګل کروم وي، تاسو به کروم براوسر داسې را خلاص کړئ. ګوګل کروم چې کله داسې را خلاص شو دوستانو، تاسو به د کروم هوم پیج ته راشئ او بره وګورئ دوستانو، د بغل کې ګوګل لینس یا ګوګل کیمره ده. دا کیمره به داسې را خلاص کړئ دوستانو. کله چې تاسو دا کیمره داسې را خلاصه کړئ، مستقیما دوستانو تاسو ګیلري ته وړئ. ګیلري کې به تاسو هماغه تصویر انتخاب کړئ د کوم نه چې تاسو غواړئ لیکل ځان لپاره را کاپي کړئ. لکه زما سره دوستانو دا یو تصویر دی. تصویر چې داسې را انتخاب کې، نو دلته وګورئ دوستانو، بیا به راشئ ټیکسټ باندې به کلیک وکړئ. ټیکسټ باندې چې کله تاسو کلیک وکړئ دوستانو، وګورئ اوس دا لیکل وګورئ، دلته هایلایټ شو، مطلب انتخاب شو یا سلیکټ شو. که چیرې تاسو وغواړئ چې دغه لیکل تاسو ته دا ولولي، لکه تاسو یو لیکل نشئ لوستلی، مطلب تاسو زده کړه نه وي، تعلیم مو نه وي، نو تاسو ته دا لیکل دا لوستلی هم شي. لیسن باندې چې کله داسې کلیک وکړئ، لږه شیبه وروسته به دا لیکل تاسو ته دا ولولي. او که چیرته غواړئ چې تاسو د لیکل را کاپي کړئ، بیا به سلیکټ آل باندې داسې کلیک وکړئ. سلیکټ آل باندې چې تاسو کلیک وکړئ دوستانو، وګورئ هغه لیکل ټول انتخاب شو، اوس به یې داسې کاپي کړئ. چې کله کاپي شو، نو ستاسو خوښه ده چې په هر ځای کې غواړئ دا ځان سره سیو کړئ یا پیسټ یې کړئ. نو د کاپي پیسټ خبره ده دوستانو. دلته وګورئ، زه اوس راځم خپل سمسونګ نوټ ته او نوټ چې کله زما سره راخلاص شو، دلته وګورئ دوستانو، زه هماغه لیکل دلته غواړم چې پیسټ یې کړم. نو وګورئ دوستانو، دا لیکل زما سره څومره منظم دلته را کاپي شو. لږ زره به داسې ایډیټ کړئ او تاسو کولی شئ چې د دې لیکلو نه داسې په دې طریقه باندې څه وکړئ، ګټه واخلئ. دوستانو، که چیرې تاسو ته د کاپي پیسټ دغسې کوم بله طریقه معلومه وي، نو مهرباني وکړئ دوستانو لاندې د کمنټ برخه کې زموږ سره شریکه کړئ. او امید لرم دوستانو چې ویډیو نه به هم څه ناڅه زده کړي وي، ویډیو به تاسو ته معلوماتي وي. نو مهرباني وکړئ دوستانو ویډیو د خپل ملګرو سره شریکه کړئ. مونږ په خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ. ښه وخت، الله پامان.